یو زامن شاه زامن صاحب چې ډېر ښایسته شعرونه یې وړاندې کړه د هغوی نه پس ثاقب سبزی ډېره بوږنېدونکې ډېره ګرانه ده ډېره بوږنېدونکې ډېره ګرانه ده چا وی چې د عشق لاره اسانه ده او هغه د ګمنامۍ خامار خوړلی دي هغه د ګمنامۍ خامار خوړلی دي عشق ستا سره چې د چا ورانه ده یو قطعه چې ښې چوکۍ د زورورو په نصیب وي ښې چوکۍ د زورورو په نصیب وي مشرۍ لا هیڅ معیار نشته دې قوم کې او مفت راشن ته تر بیګا پورې ولاړ وي مفت راشن ته تر بیګا پورې ولاړ وي مزدورۍ ته څوک تیار نشته دې قوم کې د غزل مطلب عرض ده چې څوک بې همته چې د بل په انتظار ولاړ وي څوک بې همته چې د بل په انتظار ولاړ وي هغه به ټول عمر لاسپوسي خوار وزار ولاړ وي او شعر دی چې خدایا په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه خدایا په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه یو خوا بچي ورته نهار وي بل خوا کار ولاړ وي خدایا په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه یو خوا بچي ورته نهار وي بل خوا کار ولاړ وي او ستا دوه پیسو پسې تور سري زما چرته راغله زمین شاه صاحب ستا دوه پیسو پسې تور سري زما چرته راغله په تماشۍ ټول مخلوق د ډک بازار ولاړ وي ستا دوه پیسو پسې تور سري زما چرته راغله په تماشۍ ټول مخلوق د ډک بازار ولاړ وي او ناموس خان صاحب شعر دی چې خدای د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس خدایا د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس چې خپل غلبیل بچي ته بوډا پلار ولاړ وي خدای د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس چې خپل غلبیل بچي ته بوډا پلار ولاړ وي او عطا صاحب شعر دی چې ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې تر څو چې خلق وړو غړو ته په قطار ولاړ وي ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې تر څو چې خلق وړو غړو ته په قطار ولاړ وي او پیر صاحب شعر دی چې ټوپک دې مات شي د بارودو لوګي ستا نصیب شه ټوپک دې مات شي د بارودو لوګي ستا نصیب شه د علم تږي مو بچي په هره لار ولاړ دي ټوپک دې مات شي د بارودو لوګي ستا نصیب شه د علم تږي مو بچي په هره لار ولاړ وي او مقطع عرض ده چې زه ثاقب دومره احساسي شمه په هغه وخت کې زه ثاقب دومره احساسي شمه په هغه وخت کې چې د مهنت سلې ته څوک هم په قطار ولاړ وي